بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترامات دې ورسیږي. اوس بیا هم تاسو قدرمن لیدونکو ته هیله مند تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او د روغتیا جامې پر خپل تنو باندې ولرئ. زده کوونکو هیله مند یم تاسو د مشتقاتو څپرکی بیا هم لکه څنګه چې موږ شروع کړو تاسو موږ سره ګډ پیل کړی اوسیږي او تیر درس تیره ویډیو منظم ډول باندې لیدلې وي او یو څه مو زده کړي وي. نن بیا هم زده کوونکو د مشتقاتو څپرکي دویم درس وایو چې نومیږي عنوان یې زده کوونکو منځنی یا وسطي تعبیر یا هم منځنی یا وسطي تغییرات هم ورته وایي چې د ده تعریف به څنګه وي یا هم په دې لړ کې به موږ څه موضوعات وایو. دغه مبحث تاسې کولی شئ د خپلو کتابونو په 45مه شپږ څلوېښتمه پاڼه کې پیدا کړئ او له موږ سره یو ځای تعقیب کړئ. زده کوونکو که چیرته تاسې د 12 ټولګي پښتو چاپ کتاب نه لرئ تاسو کولی شئ ډسکرپشن ته په مراجعې سره د 12 ټولګي ریاضي ډاونلوډ کړئ او موږ سره دغه پاڼې یا هم دغه ناحیه چې ما تاسو ته وویلې تاسې کولی شئ یو ځای تعقیب یې کړئ. نو بیا هم عنوان پیدامه منځنی یا وسطي تعبیر. منځنی یا وسطي تعبیر څه ته وایي؟ موږ بل کوم نوم ورته اخیستلی شو چې معمولا زده کوونکو مشهور ده په تغییرات متوسط باندې. دغه تغییرات متوسط بیانوي وایي که چیرته د تابع او متحول د څه شي هم د تابع هم د متحول د تابع او متحول د زیاتوالي خارجي قسمت ته متوسط تغییرات وایي. د تابع او متحول د زیاتوالي یا هم تزاید خارجي قسمت ته تغییرات متوسط یا هم وسطي تعبیر وایي. نو زده کوونکو تاسې دغه کولی شئ دغه تعریف د تغییرات متوسط یا منځني وسطي تعبیر لپاره زده کړئ. زده کوونکو په دې لړ کې منځني یا هم وسطي تعبیر کې تاسو ته دغه مثال مقایسه کړی ده د یو متحرک حرکت سره. وایي که چیرته یو جسم په یو مستقیمه لیکه یا هم مستقیم مسیر کې حرکت کوي نو زده کوونکو وایي د ده دغه وهل شوې فاصله یا واټن د زمان تابع ده یا هم په دې ترتیب باندې ورښیي زده کوونکو چې اف اس مساوي کیږي په ټي باندې یعنی اس دې نه کې فاصله ورښیي او ټي زمان ده. وهل شوې فاصله طبعا په زمان کې اجرا کیږي. یو زمان تیریږي چې یو متحرک یو فاصله طی کوي او یو ځای پورې رسیږي یا هم بیا هم حرکت ادامه مومي. دې ناحیې کې ویلي زده کوونکو وایي د ټي یو او ټي د دوه وختونو خارجي قسمت د جسم وسطي سرعت په نوم یادیږي. تاسو د جسم وسطي سرعت یا هم د جسم متوسط سرعت د 11 ټولګي پر فزیک کې ویلی او ما تاسو ته خپله تدریس کړی او دې ناحیې کې بیا هم زده کوونکو همدغه مفهوم د ټي یو او ټي دوه وختونو خارجي قسمت په دې ترتیب باندې دوی را کړی. وایي اف ټي دوه زده کوونکو لکه دې ناحیې کې د تابع حیثیت لري او اف ټي یو په کومه وختونو کې زده کوونکو کومه دوه لحظو کې ټي دوه منفي ټي یو لحظه کې وایي دغه زده کوونکو مساوي ده. موږ د منځني سرعت په نوم باندې ونوموو. منځني سرعت ته مو هم بار ویلی خو که چیرته زده کوونکو سرعت یې د ټي صفر په لحظه کې محاسبه کړو دې ته موږ ویلی چې لحظوي سرعت یعنې د جسم سرعت یې محاسبه کوه. په دقیقه توګه زده کوونکو اوس په دې ناحیه کې منځنی سرعت زده کوونکو وایي چې وهل شوی واټن په یو زمان تابع ده په یو زمان کې اجرا کیږي خو دا معلوم نه ده زده کوونکو چې په څومره دقیقه یا هم په څومره ثانیه کې دغه جسم څومره سرعت درلوده. ښایي که چیرته د جسم سرعت د ټي صفر په لحظه کې محاسبه شي دغه ورښیي سرعت لحظوي سرعت په نوم یادیږي او د جسم یا د متحرک سرعت په هر لحظې زماني کې تاسو ته په جدا جدا ډول باندې ښکاروي. نو دغه زده کوونکو نن همدغه متوسط سرعت لحظوي سرعت مسله عینا موږ څیړو د منځني یا وسطي تعبیر سره یا هم تغییرات متوسط ته موږ مقایسه کوو. عینا زده کوونکو فورمول یو شی ده. دې ناحیه کې ما لیکلی چې دلته اس پر دلته ټي څه شي د متحول او تابع زیاتوالی خارجي قسمت مساوي کیږي اف اس دوه منفي اف اس یو یعنی جسم چې کومه فاصله طی کړې ده په ټي دوه منفي ټي یو لحظې زماني کې
دغه زده کوونکو دوه وختونو کې دغه په مستقیمه لیکه باندې دغه حرکت اجرا شوی یا دغه حرکت صورت نیولی ده. نو راځئ زده کوونکو تاسې دغه رابطه د متوسط تغییراتو لپاره زده کوئ. د دې لپاره چې تاسې وکولی شئ لکه متوسط سرعت غوندې دې ناحیې کې مثال وکاروئ. زه تاسو ته مثال کاروم نو بیا هم زموږ ملتیا وکړئ. مثال د زده کوونکو تابع درکول شوې ده وای. زده کوونکو وای تابع ته موږ کوم بل نوم اخیستو؟ وای مساوي کېږي اف ایکس تابع مساوي کېږي په ایکس مربع باندې. دې ناحیې کې موږ ته انټروال راکړی د متوسط تغییراتو د کوم انټروال؟ د 2 نه تر 15 انټرواله کې تاسې وای د دې متوسط تغییرات پیدا کړئ. لکه څنګه چې زده کوونکو ایکس یو دې ناحیې کې څو ده؟ دې ناحیې کې ایکس یو 2 ده او وایي چې ایکس 2 ایکس یو 2 ایکس 2 15. ښایي زده کوونکو زه متوسط تغییرات فرمول په دې ترتیب باندې لیکم. ما ویلی چې متوسط تغییرات دلتا صفر دلتا ټي په نظر نیسمه. سمه ده. چون دې ناحیې کې ایکس راغلی ده اف ایکس 2 منفي اف ایکس یو یعنې زده کوونکو دې ناحیې کې همدغه قیمتونه لومړی په تابع کې اچوو بیا خپله همدغه قیمتونه یا هم زده کوونکو همدغه ټي لحظې زماني د لویې نه کوچنۍ لحظې زماني تفریقوو یا هم د دویمې لحظې نه لومړنۍ لحظه تفریقوو په همدې ترتیب باندې. چون پورته ایکس 2 منفي اف ایکس یو راغل لاندې هم ایکس 2 منفي ایکس یو راځي. په نتیجه کې زه دې ناحیې کې کاروم اف ایکس یو اف ایکس مساوي کېږي په ایکس مربع تابع باندې. که چیرته اف 2 دې ناحیې کې زه کار کړم 2 مربع مساوي کېږي پر 4 باندې. که چیرته اف 15 زه دې ناحیې کې کار کړم 15 مربع مساوي کېږي 15 باندې. ښایي قیمت ګذاري یعنې ما وکړې صرف همدغه راوړلم په فورمول کې اچوم. ښایي اف ایکس 2 ایکس یو زده کوونکو دې ناحیې کې څو و؟ ایکس یو دې ناحیې کې یو ده اف ایکس 2 ده ایکس 2 مساوي ده په 15. کله چې ما دا تابع کې وضع کړه قیمت څو شوی؟ 15 شوی. ښایي دې ناحیې کې لیکم چې 15 منفي اف ایکس یو قیمت 2 و 2 چې مطابع کې وضع کړو 4 شو. مخرج کې ایکس 2 منفي ایکس یو 15 منفي 2. نو زده کوونکو دې ناحیې کې چون تابع وای راکړل شوی نظر اف ایکس ته قیمت وضع کوو دلتا وای پر دلتا ایکس مساوي. زده کوونکو تاسې ولته دې ناحیې کې دلتا ایس و پر دلتا ټي و هم چون دې ناحیې کې تابع وای ده او دلتا ایکس ده په نتیجه کې قیمتونه قیمت ګذاري کوو. ښایي دلتا وای پر دلتا ایکس بیا هم مساوي کېږي دې ناحیې کې 15 نه 4 لاړ شي دې ناحیې کې کېږي زده کوونکو 21 د 15 نه 2 لاړ شي 3 یو 3 21. ښایي دلتا وای پر دلتا ایکس قیمت اخلي دې ناحیې کې یو 3 21. دغه قیمت مونږ لاسته راوړه چې څه شی د زده کوونکو په دې ناحیې کې نمایندګي کوي د منځني یا هم وسطي تعبیر څخه یا هم تغییراتو وسطي څخه. قدرمن لیدونکو تاسو د مثال په لور باندې وګورئ. که په هره ناحیه تاسې نه پوه شوي کولی شم ستاسې سوال ته زه ځواب درکړم او بیا یې تاسو ته تشریح او توضیح کړم. دغه ناحیه زده کوونکو ستاسو کتاب کې هم ځواب وراوتی ده. نو هیله یم ستاسو په دې مثال باندې پوه شوي اوسیږئ. ستاسو په کتاب کې اندې ته ورته یو بل مثال هم کارېدلی خو دغه پوښتنو کې راغلی. زه غواړم دغه پوښتنې تاسو ته کورنۍ دنده درکړم تر څو تاسې هم ډاډه شئ چې مشتقات مبحث تاسو ښه ډول باندې زده کړئ. تر بیا چې زه ستاسو چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لویه بښونکي مهربان الله باندې سپارم. الله په امان. ښه وخت ولرئ.